د کابل ښار د شاهرناو پارک د 1.5 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي چې ګڼې اسانتیاوې به ولري لکه شنې ساحې، د ښځو لپاره ځانګړی بازار، ورزشي ځایونه او دې ته ورته نورې اسانتیاوې. د مسؤلینو پر وینا د یاد پارک پروژه به د 3 کالو په موده بشپړ شي چې په اساسي ډول به جوړ شي. کابل کې که څه هم تیر 20 کلونو کې د پام وړ آبادۍ شوي، مګر لا هم د ښار کې ډیری برخې شته چې اوسیدونکي تشه محسوسوي چې له دې ډلې یو هم د مناسبو تفریح ځایونو کمی دی. پلازمینه کې شته تفریح ځایونه د خلکو هغه اړتیا چې ورته لري نشي پوره کولی، خو د تیرو څو کلونو کې د کابل ښاروالي د خلکو تفریح او آرام لپاره د تفریح ځایونه یا پارکونه د جوړولو اقدامات ترسره کړي او په همدې لړ کې د پلازمینې د نوي ښار یا شاهرناو پارک د بیا جوړولو پریکړه شوې چې تازه پکې چارې دوام لري. مسؤلین وایي په یاد پارک به ټول 1.5 میلیونه ډالر لګښت وشي چې چارې به یې د 3 کلونو په موده کې تمامې شي او ټولې هغه اسانتیاوې چې ورته اړتیا وي په نظر کې نیول شوي دي. د کابل د نوي ښار یا شاهرناو پارک د جوړولو پروژې مسؤل له موج نیوز سره په خبرو کې وایي د دغه تفریح ځای لپاره یې داسې پلان جوړ کړی چې د ژمي او اوړي دواړو موسمونو کې به مناسب ځایونه ولري. پروژه در ظرف 3 سال کار عملیش تکمیل میشه. هزینه پروژه 30 میلیون دلار آمریکایی است که طرح پروژه توسط شهرواری محترم کابل تهیه و تایید شده. پروژه پارک شاهرناو شامل بخش‌های مختلف است که هر بخش در ارتقای کیفیت پارک شاهرناو نقش خود را دارد. ما پروژه پارک شاهرناو را در اولویت خود فضای سبز را قرار دادیم تا فضای سبز پارک شاهرناو را گسترش بدیم، چمنکاری معیاری بسازیم و همچنان درختان همیشه بهار غرس کنیم، گیاهان تازه غرس کنیم. در پروژه پارک شاهرناو کمپلکس ورزشی نیز ما در نظر داریم. این کمپلکس ورزشی فرصت را فراهم میکنه به جوانان عزیز که در اکثریت رشته ها بتونن در این کمپلکس به ورزش ها بپردازن. همچنان ما در پروژه پارک شاهرناو مکانهای سرباز و سرپوشیده در نظر داریم. ما تصمیم داریم که در هر شرایط آب و هوا امکان تفریح را برای هموطنان عزیز فراهم کنیم. پارک آبی، گلخانه مدرن، باغ وش کوچک شامل پروژه هستند. همچنان ما یک گالری هنر و فرهنگ داریم که در این بخش پروژه هنرمندان عزیز میتونن که آثار هنری خود را به نمایش بگذارن و فرصت را فراهم میکنه به هموطنان عزیز که تا با فرهنگ خود بیشتر آشنایی پیدا کنند. د نوي ښار یا شاهرناو پارک په کابل کې یو له پخوانیو تفریح ځایونو څخه دی. د دغه پارک د جوړولو د پروژې مسؤل زیاتوي دا ځای به یوازې د خلکو د آرام لپاره نه بلکې د په خبره د هغو هنرمندانو د هنر د نمایش یو ادرس هم وي چې نقاشي، میناتوري او د رسامي ترخوا نورو برخو کې هڅې کوي. هغه د چارو د کیفیت په اړه ډاډ ورکوي او په عین وخت کې وایي چې د سیمې په کچه به یو د مناسبو تفریح ځایونو له جملې وي. پر وینا یې د کابل نوی ښار یا شاهرناو پارک به نه یوازې د تفریح لپاره وي بلکې په خبره یې د اقتصادي او هنری ځایونو یو جلا او ځانګړی ځای به هم وي. دقیقاً پارکی که ما جور میکنیم یک پارک کاملا معیاری است که میتونه انشالله بعد از اینکه به برابرداری سپرده شود این پارک در سطح منطقه میتونه از نگاه معیاری بودن از نگاه کیفیت رقابت کنه. ما در پروژه پارک شاهرناو در جریان کار عملی پروژه در ظرف 3 سال انشالله به 500 نفر زمینه کار را فراهم میکنیم. در کناری که زمانی که پروژه به برابرداری سپرده میشه اطراف پروژه همو کاربارای کوچکی که هست به شکل قانونی کار میکنن طبعا که کار بار از اینا رونق میگیره چون زمانی که پروژه پارک شاهرناو تکمیل میشه و برابرداری سپرده میشه از نگاه فرهنگی و از نگاه اقتصادی جایگاه پارک شاهرناو را به مراتب بالا میبره. همدې حال کې د کابل اوسیدونکي د ښاروالۍ د اقدام ستایي او زیاتوي چې په جوړولو سره به یې ګڼې ستونزې حل شي. د دوی پر وینا اوس مهال د کابل اوسیدونکي د پارکونو لپاره ډیره اړتیا لري او وايي ښاروالۍ باید دې برخه کې لا نور اقدامات هم ترسره کړي. د شاهرناو پارک ته نن بس دغسې خپل ملګرو سره په تفریح داسې راغلو. پارک خو ډېر یو ښه ځای دی خصوصا د نوي ځوانانو لپاره. نو
پارک جوړونه ښه دی او چې اوس راغلو ګورو چې ښارنو نوی پارک په رغېدو دی په نوی حالت کې نو په دې په شان چې نور پارکونه په کابل کې جوړ شي ښه دی د ځوانانو په انګیزې کې سوچ کې هر چیز کې بس بدلون راولي پارک خو داسې یو ځای دی چې د انسان د محیط لپاره د چی لپاره ښه دی نه دی چې لږ ذهن آرامیږي پارک کې انسان خپل رویه خپل تبدیلوي نو پارک ښه شی دی نو موږ هم د خپل حکومت څخه امارات څخه ډېره خوشحاله یو چې په داسې کارونه د افغانستان په سطحه کې په کابل کې که د افغانستان نه نور ولایتونه زموږ نو پارکونه جوړ شي دا خو ډېره ښه خبره ده نوي ځوانانو لپاره ډېر ښه دی که ځوانان دي که کورنۍ دي که هر څوک اوسي په دې پارک کې نوي شی چې د ښاروالۍ څخه غواړو موږ دا دی چې نوی ډیزاینونه لکه د نورو خارجي سیستمونو په شکل د کابل هم که افغانستان په هر سطحه پارکونه باید جوړ کړي خصوصا د محیط زیست باید ورسره توجه وکړي ځکه چې زموږ کابل زیاتره لږ بس خلک لږ چې دي نو د محیط زیست چې لږ ښه سي ورسره ښه دی او فعل حال چې موږ راغلي نن چې ومولید د ښارنو پارک ته بس بیا د رغونې په اړه دی چې ښاروالۍ بیا نیت کړی دی چې دا جوړ کړي دا یوازې د کابل نوی ښار یا شهرنو پارک نه دی چې ښاروالۍ د جوړولو چارې پیل کړي دي بلکې په دې وروستیو کې د ته ورته نور اقدامات هم ترسره شوي او مسؤلین وایي یاده برخه کې بلا نور کار کوي ترڅو د ښار بڼه په یو معیاري او له هر ډول اسانتیاو سمبال هغه باندې واړوي. حسین صافی، موج نیوز، کابل.